د طالبانو دوه تازه او زبردست اقدامات د کابل هوایي ډګر څخه د کرزي نوم لرې کول او د مسعود د لنډغرو پر ضد جدي اقدام. نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. ښې پریکړې او ښه کردار د هر چا ستایو. د کابل هوایي میدان څخه د عصر الفساد حامد کرزي نوم لرې کول پر ځای او معقوله پریکړه ده. د پنجشیر د لنډغریزم له ختمولو وروسته له میدان هوایي څخه د کرزي نوم لرې کول د ټولو افغانانو غوښتنه وه، ځکه کرزي ثابته کړه چې ملي شخصیت نه دی او نه هم په ملي ارزښتونو باور لري. هغه خپل ټول ژوند د لنډغرو په ستاینه او خدمت کې تیر کړ. په همدې حال د طالبانو یاده کړنه د خلکو د تود هرکلي سره مخ شوې ده او وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر مخکې هم په همدې نوم و، ولې باید د کرزي په نوم شوی وای؟ دا که د هیواد ولسمشر و، اوس یو عادي انسان دی. هیڅ عامه او دولتي ځایونه باید د شخص په نوم نشي. عامه ځایونه د ټولو ولس دي، د چا شخصي ملکیت نه دی چې په یو او بل نوم ونومول شي. طالبان باید د نظامی اکاډمیو، د تعلیم او تربیې او داسې نورو تعلیمي نهادونو او چوکونو نومونه چې په دې 20 کلونو کې بدل شوي باید بیرته په خپل نومونو بدل کړي. بلخوا پرون چې د سمبولي 18مه ده و، نو د مسعود د لنډغرو لخوا په کابل کې ډزې به کېدلې، خلک او ان امنیتي ځواکونه به مخامخ وژل کېدل، د ولسمشرانو عکسونه به په ډزو ویستل کېدل. خو طالبانو یادو کسانو ته خبرداری ورکړې وه که هغوی ټول کړنو لپاره ښار ته ووځي نو د دوی د کلک غبرګون سره به مخ شي. طالب ویاند ویلي دي د همدې موخې لپاره د کابل بیلابیلو سیمو کې ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي او هر ډول قانون شکني ته به غاښ ماتونکي ځواب ورکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.